بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا رست شوا نا نیغه میدان کې ولاړه پاتې شوه چې ابو جهل دې ظالم بدبخت دې سره څه کړي دي نو تاریخ به داسې مثال پیش نه کړي چې څومره ظلم یې دې سره کړی دی دې خپې پورې پړې وتړه او دې بلې پورې مولا رسۍ وتړله او دا یو پړی یو اوښ پورې وتړه او دا بل پړی بل اوښ پورې وتړه او دا اوښ به داسې دي او دا به داسې دي په دا میان به یې شلو او غریب یې بې عزته بې حیام کړه او نور یې مو سره ظلم کړی دی هغه درته نشم ویلی چې په څومره بې دردۍ باندې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دا حضرت عمار رضی الله عنه مور وه او د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه بیبی ده او په مسلمانانو صحابیاتو کې اول نمبر ده جی اول نمبر السابقون الاولون چې کوم د پیغمبر علیه السلام لومبي جان نثاران او قربانۍ والا خلکو هغې کې داخله وه نو چې دا اوښې دې خوا روان کو دا بلې دې خوا روان کو دا خپې د غریب راکړې چې نو په ژړا شوه ابو جهل ولا راغی زه خو درته وایم چې ته ایمان دې پرېږده که دا دین دې پرېږده زوړ دین له رازه ما خو درته وایي چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی نو جاړې وې نه زه خو په مرګ نه جاړم په مرګ خو نه جاړم وی په څه جاړې وی جاړم په دې چې اوس به مې دا یو په یو خوا لاړه شي بله بل خوا سا به رانوځي او مړه به شمه جاړم په دې چې ارمان زما په دې وجود څومره ویښته وې او دومره ساګانې وې راکې او هره سا مې د الله او د رسول او د دې دین نه دغسې قربان کړی و چې اوس قربان دین باندې ټینګېدل ان الذین قالوا ربنا الله رب مو الله دی ثم استقاموا ټینګ شوې په دې کلک شوې کلک دا د ایمان د کلک وساتو او چې دا کم انجیوز والا دي هر قسمه شته د خراب انجیوز والا چې دا د کله د دین خلاف درته سازش جوړوي کله د پیغمبر خلاف جوړوي کله د ګیرې خلاف جوړوي کله د پټکي خلاف کله د مولا پسې بد کله شریعت پسې بد او کله مدرسې پسې بد دا ګوره دا سپنې د دین رقی دا بنیادونه د دین غورځوي د خدای خو موږ دغلته پېژنو کوم ځای نه موږ خدای پېژنو کوم ځای نه به تاسو پېژنئ تاسو ته چې څوک خدای ښیي هغې کوم ځای زده کړی دی که تاسو ته په سکول کې د سکول استاز خدای ښیي اسلامیات ته تغیر د کوم ځای دا زده کړی دی ځه ما ته ووایه که تا ته پلار زده کوي که تا ته بل ملګری زده کوي که تا ته بل ملګری زده کوي تبلیغ والا رونه لګیا دي تا ته دین ښیي دې چا نه زده کړی دی دا ټول مدرسه کې علماو نه قرآن نه حدیث نه پیغمبر نه صحابو نه دی دین نو چې د دین ستنې ته کمزوري کوي او تړه قیړه 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 نو د دین کمزوري کول دي که دا ستن ذکر قوم دا دیوال دله قوم نو دا چت دې سره کمزوري کېږي که نه کمزوري کېږي نو دا مدرسې دا عالمان او دا نیکان دا صالحان دا ټول د دین ستنې دي نو چې ته دا خرابې خلق دا بدنامي او دی پسې بد ردوې نو دا په دې چل باندې ته دین خدای رسول شریعت اسلام دا لقې دې ته نقصان رسې دا ته مستقیم پاتې نه شوې ثم استقاموا په دې دین او په دې ایمان ټینګ پاتې شو نو څه چل بی تتنزل علیهم الملائکة چې کوم وخت کې ساخ وباسي که نه نو فرشتې ورته څه وایي الله تخافوا ونه یریږئ ګورئ دغه وخت کې سړی یریږي ګورې ونه یریږي مخکې دوزخ نشته ستا دپاره جنت دی ورته یې وښیي داسې مخامخ ورته جنت وښیي دې له به روانې او دوزخ هم ورته وښیي چې دا دوزخ د له وخو دې نه واړولې هغه جنت له به د قبر عذاب هم نشته هیڅ تکلیف نشته ځنکدن سخت هم نشته ولا تحزنوا بچي ښځه مال دولت چې پاتې شو دې پسې به هم غمجن نشي نه رستو غم شته او نه چې د نه پاتې شو هغې پسې غم شته وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسو سره چې و د مولیانو او د نیکانو په خوله د کمې جنت وعدې کړې هغه جنت دې مبارک شه مخامخ یو ته ځنکدن نه مخکې وښیي هغه جنت دې مبارک شه ابشروا مبارک مبارک چې دا مونږ کله مبارک وایو بالجنة التي كنتم توعدون چې دنیا کې جمعې تقریرونو کې مولیانو د سره وعدې کولې او دا قرآن نه به درته خبرې کولې حدیثونه کولې نو مبارک دې شه هغه جنت دې مبارک شه نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره مونږ دې دنیا کې ملګري یو مونږ دې ملګري یو فرشتې ورته وایي اوس دې مونږ ملګري یو فکر مه کوه مونږ د سره یو زوی پاتې شو ده نه
خدای نه پاتې شو، مال پاتې شو، کارخانه دولت پاتې شو، مونږ خود سره یو، مونږ نه جدا کیږو، مونږ دې مرګري یو. وفي الاخره قبر کې دې مونږ مرګري یو، د قیامت په دا میدان کې دې مونږ مرګري یو، او چې کله پولیس فرات باندې پوریو دې پاغې کې دې مونږ مرګري یو. الله دین لوی خبره بلشته دي. مونږ سره خدا سودا ده چې خدای قبر کې بس کیږي، مونږ سره خدا فکر دی چې خدای آخرت کې بس کیږي، مونږ سره خدا سوچ دی چې خدای د قیامت په غلوی روز بس کیږي، مونږ سره خدا درد دی چې خدای لوی پول دی اوګد او د قیامت د پاسه دی، یا الله دا پول واځي به څنګه پوری وزم. نو دغه فرشتي در سره ځن کدن کراله نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الاخره. او بیا سوئی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، پا دی جنت کی چی دی سغوالی اغستاسو دا پار دی، سچی دی غوالی در سر دی، ولکم فیها ما تدعون، سچی غوالی اغبا ملاوی. نمونگ یو دلی یو طالب تا پوسو کی افغانی طالب، افغانیان دی نسوار و رگزت شوقیان وی چی سغوالو جنت کی ملاوی گی ماوی، او وی نسوار با پا کی ملاوی گی، یو چونډه نسوار پکې ملاویږي، ما وینا په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته، انو پکې د خیش کو نسوار شته او نه د 400 او نه د بنو نسوار شته، دا نشته په جنت کې. وی ته چې وی چې ارس ملاویږي نو مونږ خورو دلته بغیر د نسوارو گزاره نه کیږي. مونږ چې هدایت ناسون چې د سوار نیواله کنه او شونډه کې نيزي والله کې پويګو پی هغه وی په خدای کې پیګو، په خدای کې مو په سر خلاصيږي. افغانان دا سیو تکلا طالبانی پا خدای کمو پی سر خلاسی گی، پا ولا کے پی پویگو چی ترسو منسوار نہیں چول. بلکہ مات یو ذر یو کسوی میں مولی سے یو چونڈے واچو چی پا خوان دیوی پیشے وی تا را دے خوان ندے غیش دیو دیتے زکا بد وے چی تا تا لار ندے لی دیو، تا دا خوان ندے غیش دیو. ارچا تا کل حزب بما لدیهم فریحون، ہر سلی پا خپل لغبانی خوشحالی کنا. نو ما وینا د نسوارو شوق به انسان ناراضي په جنت کې، کوم څه چې جنت کې مناسب نه دی داغه شوق به چا ناراضي، د چا په ځل کې به دا شوق نه راځي چې زما دې بچي پیدا شي، د چا په ځل کې به دا شوق نه راځي چې د دنیا ته واپس لاړ شم، د چا په ځل کې د چا پلار کا دوزخ کې یو کافر دی، یا د چا زوی په دوزخ کې یو کافر دی، او یا د چارور په دوزخ کې یو کافر دی، د په دل کې بدا چیرې ناراضي چې د ما د پلار د جنت تراشي، ځکه کافر جنت ترازی نه. حضرت ابراہیم علیہ السلام د قیامت پر ورځ په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د پلار آزر د فرشتي به کلک اونیسی او اعلان بوشي د دوزخ ته روان شي، ځکه کافرونو چې ابراهیم علیه السلام ووري چې د ما پلار دوزخ ته ځي، په پلار خو بنده خفه کېږي، نو دی به الله ته الله تا خو ما سره په دنیا کې یو وعده کړی و چې ما به نه رسوا کې، ما به نه شرمې، او چې زما دا پلار دوزخ ته ځي نو د دې نه زیاته رسوایي بله کوم د دومره قامه کې اتل شر زره قامه تاسو پښتانه وایي په دې دومره مخلوق کې چې زمونږ پلار اوس روان دي خلک د ابراهیم علیه السلام پلار دوزخ ته لاړ، ټول دنیا لګیا ده. ایو خزي من خزي ابي، دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده. الله به ورته وایي دا سترګې دې ښکته که، چې ښکته کي نو دا پلار به خدای پاک شکل به د پلاري، خو ظاهر کې اوصاف په ولا خدای پاک داسې کي لکه یو څښا حیوان په ګندګۍ کې او په غلو سوټو کې لړلې، شکل به هماغه د پلاري، د تناسخ مونږ نه یو قایل، هماغسې به خو داسې به د تخکاره شي لکه یو څښا ګنده حیوان چې هغه په سوټو په غلو په نجاستونو کې ککړي، نو دی به نفرت وکړي رستو بشي ته ابراهیم علیه السلام، نو فرشتې به د خپو نه ونیسي او د په مخ کې به په دوزخ کې وروغورځوي، د ده به دومره نفرت پیدا شي چې دی به تر ابدالابد پورې د ونه وایي چې خدای زما پلار د دوزخ نه راوباسي. نو چې کوم شی جنت سره مناسب نه دی د هغې به څوک سوال نه کوي. یعنې ډېر خلک دي د لوط علیه السلام ښځه ده او کافره ده په دوزخ کې پرته، یا د نوح علیه السلام زوی دی کافر دی او په دوزخ کې به پروت دی،
یا د نبی علیہ السلام تره دی ابو طالب ابو لهب دوزخ کې پراته دي. قرآن وی حدیث وی د پیغمبر علیہ السلام دی باړو د اغي متعلق وی نه چې خدای دا جنت تراو لکه به نه تیریږي. نو ولکم فیها ما تدعی انفسکم ولکم فیها ما تشتهون چې سغواړه او ظلم او سغواړي تاسو ته په جنت کې ملایويږي. دا د سلسله دا چې الله ته رب وې او تر مرګ پورې په دې عقیده ټینګ پاتې شي. ټینګواله او استقامت دا ضروري شی دی. یو ډېر لوی بزرګ شیبلی یو ډېر لوی مخکې بزرګ د زمانې تیر شوی دی. هغه په لاره ته د یو اونې لاندې کېناسته دمې کوله. اونې ولا آواز ورکه اونې ورته وایي یا شبلی کن مثلی اے شبلی ما پشان شاه. چې دو قتل آواز د اونې نه راځي اے شبلی ما پشان شاه. نو دی ورته وایي ته خو ونه ستا پشان څنګه شمه ګوره ونه ورته. دا الله تعالی بعضې وخت یو انسان ته دا د دې نیکانو کرامتي وي ستا پشان څنګه شم ته خو ونه وی زما پشان داسې شه چې الناس یرمونی بالاحجار فارمیهم بالاسمار. ما خلق په کاڼو لی او زه په میوو لما. واقعي اونې ته خلق کاڼي ولي نو زخمی شي کنه څانګه ولګي تنه ولګي زخمی شي نو ته په کاڼي ولي. دا کاڼي په مقابله کې څه چې د لاندې راغورځي میوه. ما خلق په کاڼو لی زه په میوو لما. نو ځان داسې کا څوک درته کنزل کوي څوک درته بد وایي څوک دی وهي څوک درته چغې وباسي ته ښه کوه. د نیکۍ د ګناه په مقابله کې نیکي کوه. دا واقعي دا بهترین صفت دی. که تا ته څوک بد وایي او ته د هغې مقابله کې بد کې هم دا جایز دي. جزاء سیئة سیئة مثلها. لیکن بهتره دا ده چې څوک بد وایي او ته ورسره ښه کوې. څوک در باندې سلام نه اچوي ته سلام ور باندې اچوې. څوک کنزل درته کوي ته کنزل ورته نه کوې ته دعا وله کوې. بس خدای دې مددګار دی که نه. نو ما په شان شه وی ته څنګه وی ما خلق په کاڼو دي په میوو لمه. نو شبلي صاحب ورته څه وایي وی دې نه خو معلومېږي چې ته ډېر لوی بزرګ یې دې ونې ته وایي ډېر لوی ولي. نو ولي خو سوځي نه دا ستا په اور ولې سوځي او دا خلق دې کټ کوي ولې. یو راشي یو څانګه نه کټ کی نو وې سوځي بل راشي بل څانګه نه کټ کی نو وې سوځي بل دې په تنوي نو او دې سوځي. نو دومره لوی شخصیت د خدای ولی بیا په اور ولې سوځي. تا معلومي ته خدای ولی لوی ولی او ورته څه وایي وی دا ما کې یو عیب دی د هغې د وجې په اور چې سوځم دا ما کې یو عیب دی د هغې د وجې وی څه عیب دی وی ما کې استقامت نشته. یمیلنی الهواء هکذا وهکذا. چې کله هوا راځي نو داسې کېږم او چې کله بل طرف نه هوا راځي نو دې بل طرف ته کېږم. نو بل طرف نه هوا راځي داسې کېږم نو داسې کېږم. ما کې استقامت نشته. که ما کې استقامت پیدا شو کلکوالی پیدا شو بیا به زه په اور نه سوځم. یاره ما دا خبر خو دلته خلاصه شوه خو ما په اړه کې سوچ وکړو ما واقعي کمې اونې چې هوا ته د ټینګي ني په اور سوځي. دا زمونږ دا بکیانې مکیانې او سپیدار مپیدار دې ته دا چان ماچان او چې کمې اونې هوا ته د ټینګې او هوې نشي رقولی لکه نختر او دیار شو هغه سوځي نه هغه نه خلک تختې جوړوي او په کوټو د پاسه اچوي. بنیاد سیز دا دی چې په دین به مونږ ځان کلکوو. او قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دا خدای نه ویریږي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او دا عقیده ځان سره تر مرګه پورې اوسئ. دا کوشش کوي د مارونو چې دا خپل عقیده د مونږه او په الله مو ایمان دی د الله په رسول مو ایمان دی او دین او اسلام او قرآن منو ټول وایي الحمدلله. دا زمونږ خپل عقیده شکر الحمدلله. دا موږ له خدای راکړی مونږ چا نه راکړی موږ له خدای راکړی ده او موږ شکر د خدای په فضل دی جمعات منو جمعات ته راځو مونځونه پکې کوو د الله فضل. او عالمانو سره متعلقات دي عالمان هم خوښ دي شکر الحمدلله بیان یې اورو خبرې یې اورو او جمعتون هم خوښ دي مدرسې هم خوښ دي دا مدرسې هم ستاسو په امدادونو چلیږي
تاسو امدادو کې نو چلیږي. طالبان هم وخت تاسو جماعتونو کې وظیفې ولا ورکوي، امدادونه ورسره کوي. دا عقیده د خدای پاک ستاسو تر مرګه پورې نشي، بس چې دا ګډه وډه نشي. دا مې ځکه چې ډېرې زیاتې فتنې دا ور روان دي، او د اغیارو د کافرو ډېرې زیاتې منصوبې را روانې دي، او دا هغوی ډېر خطرناک سکیمونه سازشونه را روان دي. دا درته ډایرکټ نشي ویلي چې پیغمبر پسې کنځل وکړي یا قرآن پسې یا خدای پسې، دا ستنې کمزورې کول غواړي. په خبره خو پوه شوې که نه؟ انشاءالله. نو دا استقامت او په دې دین او په دې شریعت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راوړل شوي دین باندې تر مرګه پورې ټینګېدل، الله دا زموږ نصیب وګرځي. الہ العالمین، خدای زموږ دا دین تر قبره پورې، تر قیامته پورې، تر جنته پورې موږ سره ملګری کړي، او خدای د زوال د ایمان نه مو ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، وی اے اغا الازاتا چې تړونه اړی راړی ورې زما زړه دین طرف ته راواړوه. نو دا خو پیغمبر مبارک دین خو کلک دی، د صحابو ته وروله چې تاسو داسې وایې. نو یو صحابي وتی الله رسوله اتخافو، ته په مونږ یریږې څه چې دا مونږ ته اورې؟ وی او ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، وی د انسان دا زړونه د خدای د ګوتو په منځ کې دي، که داسې اړي او که داسې اړي. نو مونږ به د الله نه سوال کوو چې خدای زمونږ زړونه کفر ته، فسق ته او خدای ستا دشمنۍ ته مه واړوه، او زمونږ زړونه په ایمان باندې، خدای په شریعت باندې او د الله او د رسول په اطاعت او په تابعدارۍ باندې خدای ټینګ پاتې کا.